خیبر پختونخوا حکومت د توانایي او بجلی سیکټري محمد زبیر خان په کوزدیر کې د 40.8 میگاواټ کوټو هایډرو پاور پروجیکټ دوره وکړه او د منصوبې د پرمختګ او اپریشنل تیاری جایزه واخیسته. پروجیکټ ډایریکټر انجینیر سلطانی روم او ډیپټي ډایریکټر انجینیر مقیم الدین معلومات ورکړل. ښاغلي سیکټري د مسټر ژاو په خبرتیا د چینی تکنیکی ټیم د محفوظ تګ راتګ په لړ کې د کوزدیر ډي سي سره رابطه هم وکړه. دې نه پس سیکټري محمد زبیر خان چترال ته لاړ چېرته چې یو کم او یا میگاواټ لاوي پن بجلیګر د سایټ دوره وکړه او د منصوبې د مختلفو ځایونو جایزه واخیسته. په دې موقع ښاغلي سیکټري د پروجیکټ ډایریکټر په شمول کنسلټنټ او نورو واکمنانو ته د منصوبې ټاکلي موده کې د مکمل کولو هدایات جاری کړل چې دا شان د منصوبې ګټه وټه ولس ته ورسیږي.